الله وبرکاته و مغفرته. زه شبیر احمد امین یم او تاسو ته په نوې ویډیو کې ښه راغلاست وایم. دوستانو زموږ نه نوې ویډیو په دې باندې دی چې څنګه موږ کولی شو د یوټیوب نه ویډیو ډاونلوډ کړو بغیر له دې نه چې موږ سره ویډیو ډاونلوډر انسټال اوسېږي. خو یوه یادونه کومه دوستانو چې تاسو هرګز د غیر شرعي او د بد امورل کوم مووي چې دي د هغه د ډاونلوډ کولو نه تاسو خودداري وکړئ. نو د دې کار د ایجاد لپاره ما سره تر ټولو لومړی ویب براوزر ته ضرورت دی که هغه هر یو براوزر اوسېږي. نو راځم زه ما سره فایرفاکس چې کوم براوزر دی دغې باندې زه ډبل کلیک کوم تر څو ما سره براوزر خلاص شي. د هغه نه بعد زه یوټیوب ته ورځم کلیک او هغه نه بعد لږ منتظر پاتې کېږو تر څو دوستانو ما سره لږ نیټ کمزوری دی نو خدای دې وکړي چې عذر مو ومنئ. دغې نه بعد کومه ویډیو چې زه غواړم ډاونلوډ کړم نو هغه باندې زه کلیک کوم او د کلیک نه بعد څه شی انتخابوم کاپي لینک لوکیشن. چې کله کاپي لینک لوکیشن ما انتخاب کړ بیا زه نیو ټیب ته ورځم او په نیو ټیب کې دلته ورته لیکم یوټیوب ژبه بدلوم. دلته ورته زه لیکم یوټیوب ټو MP4 یوټیوب ټو MP4. چې کله ما دغه باندې ډبل کلیک وکړو هغه نه بعد دلته لاندې راځم ما سره یو ځای کې دغه دی دوستانو یوټیوب ویډیو ډاونلوډر ویډیو MP3/MP4 دغې باندې کلیک کوم او لږ منتظر پاتې کېږو. اوکې دوستانو دې نه بعد دلته کوم هغه ویډیو چې موږ غواړو ډاونلوډ کړو د هغه چې کوم کاپي موږ اخیستی و دلته ورته هغه کاپي پیسټ کوم او د هغې نه وروسته چې کوم دی موږ بیا وبخښئ دوستانو هغه نه بعد موږ سره تاسو ګوره دلته دوستانو کوم ویډیو چې ما غوښتل ډاونلوډ یې کړم دلته د ډاونلوډ علامه موږ ته ظاهره شوه. نو موږ نه د درې اپشن لري چې د آډیو شکل سره یې ډاونلوډ کړئ که MP3 شکل سره یې ډاونلوډ کړئ. همداراز تاسو ریزولوشن کې هم کولی شئ چې زیات یا کم ډاونلوډ کړئ. نو د ډاونلوډ کوم شنه تڼۍ چې د دې باندې زه کلیک کوم او هغه نه بعد دغه علامه موږ سره لږ وخت نیسي تر څو د ډاونلوډینګ چې کوم پروسه ده موږ سره اوکې ډاونلوډ MP4 باندې کلیک کوم. هغه نه بعد سیف فایل باندې کلیک او له دې نه وروسته تاسو ګورئ دوستانو چې موږ سره د ډاونلوډ چې کوم پروسس دی هغه موږ سره شروع شو. نو چې زما نیټ لږ کمزوری دی دغې ته که منتظر پاتې کېږو ممکن ستاسو وخت ونیسم. کله چې دلته ډاونلوډ موږ سره تکمیل شي نو بیا کوم ویډیو چې موږ سره ډاونلوډ کړی دی کولی شو موږ له ډاونلوډر چې کوم دغه دی دغلته به موږ ته هغه ویډیو را ظاهره شي او دې ځای نه موږ کولی شو چې آفلاین یې یوز کړو. تر بیا چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم د خدای په امان.